درې وږي به دې پټي کې وشو کومه هغه به وخورم بیا به خوړ کې منډې له مخې یوه غوپه ووهمه دقه ځای صحیح دی دقلته به وده شمه بیا چې لږ ناوخته شو بیا به یو دوه درې وږي مات کړم بیا به کور ته ځمه Luciana ته خو سکول نه پټ شوی صبر وکړه ستا ورور ته حال ویل ته خو زه خو ځان دلته بېغمه ناست ورور دې عقله پروت دی سکول نه پټ شوی دی بیا د سکول نه پاټ شوی ته راشه دی ما ته وښیه کوم ځای دی راشه راپاڅه صبر وکړه اوس به زه ستا غور وکړم ته ورځه مهرباني دا پلار خو زما داسې پروت دی لکه مړ مانګاک ته به یې چې لس ورځې په شکالۍ ریبل دی په غیر د خوبه لکه پاڅه پاڅه خدای دې غر کا پاڅه ماران به دې چې ته سکول نه ولې پاټ شوی ها سکول ته ولې نه تللی دا خو 11 بجې دا نن مې ولې په سر دړو لا نړم ناجوړه دلته مې سبق زه وت کو بیا لږ وده شومه APPLE مې یاد کړلی په یاد نن نه بعد به سکول ته ځمه نن به بیا به چوټي نه کومه که مرم او که زه چومه صحیح شو چې سبق دې یاد کړلی اړه مې د باندې اوس خو له سبا نه به سکول ته ځې دا بسته راواله او مخکې کېږه هلته نه واښه راوړه په شکالۍ ریبل غواړي راځه راپسې ګلسیانه پرون مې ځان رنځوپړ کړی او د سکول نه پټ شوی وم خو پرون مې وږي نه مات کړي نن پکې دا وږي ماتومه کته روز بیټک کې به یې وخورمه که پاکستان کې 14مه پورې هم سبق وی نو څه ورځه پې ګلسیانه دا شته وږي پوره دي ګاډی پورویل تک او تخته دقه ځای صحیح دی دلته دا وږي خورم چې ښه ناوخته شو د سکول د چوټۍ ټایم شو بیا به کور ته ځمه وږي نه و سم کوچ غواړي و نو غټه مازه یې وکړه اوس داسې کار کومه چې زما خپل ازور ځای ته هلته به وده شي بیا د سکول د چوټۍ ټایم شو نو بیا به کور ته ځم ګلسیانه خپې وباسه داسې نه چې څوک د مانې راشي قدرب کې به لږ وده شمه چې بیا د سکول د وړو چوټي وشو بیا به کور ته ځم هله ده برمړی بیا د سکول نه پاټ شو دی او زه دلته په دې غارمو کې پروت دی لږ صبر وکړه اوس به زه ستا خوښ شم ته به اوس خپل حل وینې یخه پاڅه ته بیا د سکول نه پاټ شوی پاڅه ته بیا د سکول نه پاټ شوی دا خو زما غواز بوخ کو ته بیا د سکول نه ولې پاټ شوی غږ ولې نه کوې دا بسته دې غوره کړه بسته راوباسه بسته راوباسه ته د سکول نه په مخه پټۍ کې ستا نه یو 2-3 ټکي سبق وړم چې تا له څه راځي که نه راځي بسته زر راوباسه زر کتابونه راواله د اردو کتاب راواله د اردو کتاب څه شو هله دې خو کوم وږي پراته دي
لکه کتابونه څه کړو کتابونه څه شو کتابونه څه شو آیا د ملا تیر دې مات شو کتابونه څه شو څه شو کتابونه دا غاښ ولې نه کوي چې اړه شوې که کتابونه زه څه کړم زه څه کړم کتابونه تا خو زما په سر درد کړو تا خو زه اوټ کړم سیده ځه لږ صبر وکړه تا سره به زه ووایم وردېږه نن یو سل وږي ماتومه نن هسې د اتوار ورځ ده یاره مره نشتې او ښکلې لتی به ورته ووایم بیا به یې وخورمه هله چې دا جوار چې شي علاقه یې دې جوارو کې چې شی دی ته ورځېږه چې وګورم چې دا د خدای تعالی غل څوک دی ښه لکه دا ته لکه ته دې ټال کې څه ګورې بهر ته روزه بهر ته دې ټال کې دننه څه ګورې په دې سرو ما خو وږي نه ماتول ما خو للون کو ما وی چې دا جوار لږ مضبوط او څاربه شي ښه لالون دې که اوس به زه ته د لالون څه نه خورم سیده ځه وږي ماتې اوبه مه خورې مانګک بچیه تا سره به زه وګورم زه کور ته درځم ستا به زه خوښ شم ستا به زه خوښ شم پرېږدم دې نه ګورو به هله دا خو ګل حسین راغی ورته د سره یو پلان کوم چې دی غل دی او که ایمانداره دا ګړی ورته اږدمه هله دا پورې خو رحیم دی او ګاډۍ تې لوېدل ده داسې نه چې دی ورشي او ګاډۍ تې پاتې شي وردېږه چې دا ګاډۍ ول ورکړمه یلکه ته دا غلا ولګې دا غلا ولګې ته دا خو ما پټوله نه ده خو ستا نه لوېدله ما تاله راکوله دي نه چاپه کوله دي ما خو ته معلومولی چې دی غل دی که نه دی غاله غونته کې دقسې ته ښایي یو دراز بل وخورې چې پاته راته ولګي رحیم الله ما تا سره ښه وکړه تا ما سره بد وکړه خو داسې بدله به درنه علم چې ټول عمر به یاد ساتې ګورو به ما د مانې زړه خوږه و خو ته د زړه د خوږو سړی نه یې اوس به د سر داسې چل وکړمه چې یوه چغه به دې په اسمانې بله به دې په ځمکه یي اوس ځان ته غوږ کېږده ژبه یې خپله په خوړ کې پرته ده لاس مې هغه دی روان دی پوزه مې نشته زما په خیال انډیا به م راویښ یای خلکه راشه یه لکه ولې یې چلو شو یوه انډیا به م راویښه یای خاته مې کلمه راته وایه نه دا انډیا بم نه دی راغورځولی دا د مانې تندر راورغه نورې خبرې پرېږدوه دا راته ووایه په سترګو مې تیاره څه راته نه ښکاري ټیک خو یم که نه خپې لاسونه مې شته که نشته نه نور ټیک یوه خپه د نه الوتې د یو لاس دا ملا دې لږه ماته ده اوس پاڅه چې هسپتال ته دې رسومه پاڅه چې ځو هر چا سره چېړه خو ګل حسین سره مه چېړه